سلامونه ملګرو، هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وئ، صحتمند به وئ. متي الله زیرمل یم، یو ځل بیا راغلی یم تاسو ته د پایتان د کورس د دویمې ویډیو سره. په لومړۍ ویډیو کې موږ د کورس انټروډکشن وکړو چې په دې کورس کې به کوم شیان موږ وایو او په کومو هغو ټاپیکو باندې خبرې کوو تر څو موږ مطلب یو قوي پایتان پروګرامر جوړ شو. نو ما رودمپ تاسو ته ټول سټیپ بای سټیپ تشریح کړه. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلې نو خامخا هغه ویډیو وګورئ. نو اوس راځو د پایتان لومړۍ ویډیو ته چې وایي چې اوس اصلا د پایتان څه معنا، پایتان څه شی دی، په کوم وخت کې اختراع شوی دی او د کوم هدف لپاره اختراع شوی دی. نو دا به ټول راځو. اول پایتان پیژنو، د پایتان فیچرز پیژنو او اپلیکیشنز یې پیژنو. په دغه ویډیو کې همدغه او په راتلونکي ویډیو کې به موږ پایتان ډاونلوډ کوو، سیټ اپ کوو به په وی اس کوډ کې او د پایتان هغه لومړی پروګرام به هم رن کوو. راځو اول پایتان ته چې پایتان څه شی دی. دا چې دی موږ دې ته درې ډوله اصطلاحات یو بله چې کاروو. اول جنرال پرپس، های لیول او انټرپریټډ پروګرامینګ لنګویج. اول جنرال پرپس څه معنا؟ اصلا پایتان جنرال پرپس ده. دا معنا چې پایتان د یو سپیسیفیک هدف لپاره نه استعمالیږي چې یو سپیسیفیک یا خاص کار ترسره کړي. پایتان د نورو ژبو رقم نه دی. درې پروګرامینګ لنګویجز دي، هغه د سپیسیفیک هغه هدف لپاره خلک استعمالوي. ډیر کارونه پکې نشي ترسره کولی، پلان دې درته ووایم. خو پایتان چې ده د جنرال پرپس ده، د ډیرو زیاتو کارونو لپاره ته استعمالولی شي. کله چې یو پایتان زده کړ نو ته کولی شي چې ډیسکټاپ اپلیکیشنز جوړ کړې، موبایل اپلیکیشنز جوړ کړې، ته کولی شي ویب سایټس جوړ کړې د پایتان په بیس باندې. نو په ډیره زیاته ساحه کې خلک استعمالوي، په ای آی کې، په اټومیشن کې، په ډیرو ځایونو کې استعمالیږي. نو دې لپاره موږ یو اصطلاح کاروو چې جنرال پرپس. کله چې وروسته یو څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې جنرال پرپس مطلب څه معنا، نو تاسو به خامخا ځواب ورته وویلی شي. او دوهم موږ لرو های لیول. های لیول څه معنا؟ موږ ګورئ پروګرامینګ لنګویجز لرو لکه سی پلس پلس سی، هغه چې دی لو لیول لنګویجز دي، مطلب کمپیوټر ته ډیرې نږدې دي. په هغو کې هیومن ورډز ډېر نه دي استعمال شوي. هغه مطلب انسان په اسانۍ سره نه پوهیږي. نو د کمپیوټر سره مستقیم انټراکشن دی هلته. نو دلته چې دی های لیول په دې معنا چې هیومن ته ډېرې نږدې دي. ده داسې یو لنګویج ده پایتان چې ټول هغه لغات یې، هغه کیورډز یې مطلب انسان په اسانۍ سره پې پوهیږي. که چېرته موږ پرنټ ولیکو نو بس هیومن پې پوهیږي چې پرنټ اصلا څه کار کوي. خو زه د همدې خاطر څخه تاسو ته ریکمنډ کوم چې تاسو اولنی پروګرامینګ ته کله چې تاسو داخلیږئ نو تاسو پایتان زده کوئ، ځکه پایتان ډیره ساده ده. کله چې تاسو یو وری د پروګرامینګ په کانسپټ باندې پوه شئ نو بیا وروسته تاسو کولی شئ سی پلس پلس ته سی ته تاسو چینج شئ په اسانه ډول. بعضې کسان چې کله پروګرامینګ شروع کوي هغوی اول سی یا سی پلس ته ورځي، هلته دوی د پروګرامینګ څخه زړه تور شي. د هغې علت دا دی چې دی تر اوسه پورې نه پوهېږي چې زه څنګه د کمپیوټر سره انټراکشن وکړم، څنګه کمپیوټر نه خپل انسټرکشن ورکړم، خپل هدایت ورکړم. پروګرامینګ لنګویجز د همدې هدف لپاره راغلی چې تر څو هیومن دغه کوم کس، یوزر، کوم ډیولپر دا د کمپیوټر څنګه پوه کړي، ته ماته کوم کار وکړه. په اول وخت کې کمپیوټر که تاسو فکر وکړئ صرف 0-1 باندې پوهېږي چې دې ته مشین لنګویج ویل کېږي. خو دغه مشین لنګویج هر چا کار نه و ده چې تا کمپیوټر سره کمپیوټر ته انسټرکشن ورکړي وای، ځکه هلته 0-1 وه. نو هر چا دا کار نشوی کولی. دې لپاره د اسانتیا په خاطر باندې پروګرامینګ لنګویجز منځته راغلی. د پروګرامینګ لنګویجز په مرسته باندې ته کولی شي په اسانه ډول باندې کمپیوټر پوه کړي چې زما څه په کار دی او څه راته وکړه. نه غواړم چې نور پاتې شم. نو تاسو به د های لیول په مطلب باندې پوه شوي یاستئ. او درېیم راځو انټرپریټډ پروګرامینګ لنګویج. کله چې تاسو انټرپریټډ پروګرامینګ لنګویج واورئ نو تاسو به خپل ذهن ته دا ولویږي چې ټرانسلیټرز، موږ ټرانسلیټر لرو یعنې ژباړونکي لرو. ګورئ های لیول چې راغله، د های لیول پروګرامینګ لنګویجز چې راغلی یا ټولې پروګرامینګ لنګویجز چې راغلی، نو دا په دغو پروګرامینګ لنګویجز باندې کمپیوټر نه پوهېږي، ځکه هغه صرف په 0-1 باندې پوهېږي. نو د دې لپاره چې دغه د موږ پروګرامینګ لنګویجز، دغه کوم کوډ چې موږ لیکو، دغه په
کمپیوټر ته یسي، یعنی کمپیوټر ته اول ماشین لنګویج ته وژباړي، د هغې څخه وروسته کمپیوټر پرې پوهېږي. خو د دې دپاره ټرانسلیټر دی. ټرانسلیټر کې موږ انټرپریټر لرو او بل هم کمپایلر لرو. پایتان انټرپریټر استعمالوي. انټرپریټر په دې معنا چې زموږ پایتان کوډ لاین بای لاین اجرا کېږي، لاین بای لاین ټرانسلیټ کېږي. نو ټرانسلیټر دا کار کوي. کله چې موږ کمپایلر ته راشو لکه سی پلس پلس کوډ ته، په هغې کې کمپایلر زموږ ټول پروګرام کوډ چې کوم دی هغه ټول را اخلي او په یو ور باندې ټرانسلیټ کوي. بیا ته وروسته نشي کولی چې په هغې کې چینجز راولي، په هغې کې ډیبګینګ وکړي. نو د دې لپاره انټرپریټر ډېر غوره دی د ډیبګینګ او د ټیسټینګ لپاره. راځم دا پایتان پروګرامینګ لنګویج چې کوم ده د دې دغو ګایډنوایروزم لخوا په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو. صرف فقط دومره زده کړئ. او پایتان چې د په اوس وخت کې ډیره زیاته مهمه او ډیره زیاته مشهوره لنګویج ده. په ډیرو زیاتو کارونو کې تر استفاده کیږي. او که اوس فکر وکړئ د کمیونټي کومه ده هغه ډیره پراخه ده. که ته پایتان کور ته د ضرورت پیدا شي خامخا به د تا تر مخ یو چا لیکلی وي. نو په ډیرو زیاتو ساحو کې استعمالیږي چې زه به په راتلونکي هم وایم چې هغه GUIBs وي، ویب پروګرامینګ وي، ډیټا انالیسیس وي، په هر ځای کې هر کار لپاره ته استعمالولی شي. راځو د پایتان فیچرز ته. کوم مشخصات لري پایتان؟ د خلک یې ولې دومره خوښوي؟ دا چې د ایزي ټو لرن ان یوز ده. مطلب څه رقم؟ په اسانه یې ته زده کولی شي. یو یوزر یو بیګنر چې کوم دی هغه په اسان ډول د پروګرامینګ په کنسپټ باندې پوهېږي، څنګه کمپیوټر سره انټراکشن زه وکړم. نو د دې دپاره پایتان بیخي زیاته ساده ده نظر نور پروګرامینګ لنګویجز ته. او انټرپریټډ لنګویج نه غواړم چې بیا خبرې پرې وکړم، همدغه لکه تیر مې چې خبرې وکړې چې مطلب لاین بای لاین اجرا کېږي، لاین بای لاین ټرانسلیټ کېږي او ډیبګینګ او ټیسټینګ پکې ډېر اسانه دی. او کراس پلیټفارم لنګویج سمانه. نو داسې ده چې کله ته پایتان کوډ ولیکې، مطلب یو لاین یا یو پروګرام دی ولیکئ، دا ته کولی شي چې په وینډوز، لینکس وي، که یونیکس هر ډول اپریټینګ سیستم کې وي، نو ته کولی شي په اسانه ډول باندې په هغې کې هم رن کړي. ته ډیولپرز چې کوم دی یا ته چې کوم یې، ته بیا دوی ته ضرورت نه لري چې ته په هر اپریټینګ سیستم کې د دې پروګرام لپاره ځان ته جلا کوډ ولیکې. د پایتان کوډ په هر اپریټینګ سیستم کې په همغه ډول کار کوي کوم چې تا په کوم اپریټینګ سیستم کې لیکلی دی. فری ان اوپن سورس ده. د دې د معنا چې مطلب فری انسټال کولی شي پایتان، فری یوز کولی شي، ډسټریبیوشن پکې فری کولی شي. نو دغه یې هم یو فیچر دی. آبجیکټ اورینټډ لنګویج، کله چې موږ آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ ته ورسیږو، تر اوسه تاسو نه پرې پوهېږئ، هلته به تاسو د آبجیکټ اورینټډ د خوند څخه برخمن شي او آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ به وپېژنئ. په غاټو پروژو کې ټول آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دی. هلته کلاسز دي، هلته انهریټنس دي، هلته آبجیکټس دي، هلته اټریبیوټس دي. نو تاسو به دا بیا هلته وپېژنئ. یعنی آبجیکټ اورینټډ سپورټ هم لري، ډېری پروګرامینګ لنګویجز نه لري. جی او آی پروګرامینګ سپورټ هم لري. پایتان چې دا په دې کې ته کولی شي جی او آی اپلیکیشن هم جوړ کړي. تا نه کنسول بیس نه ده چې ته په ټرمینل کې بس خپل پروګرام رن کوي او پروګرامونه هلته ته وینې په یو تپه تیاره صفحه کې. نو د دې لپاره جی او آی پروګرامینګ هم لرو. پای کیوټي ده، ټیکنټر دی، همداسې نور چې په بار بار به انشاءالله په همدغه چینل کې تاسو وینئ. انټیګریټډ دا معنا چې کله تاسو پایتان استعمال کوئ، پایتان مطلب یوزر انټرفیس لپاره یا د کویک ډیولپمنټ لپاره تاسو استعمال کوئ، نو تاسو د کور انجین په خاطر چې کله یو لویه پروژه کوئ هلته پایتان لږ سلو وي. نو دې لپاره موږ سی یا سی پلس پلس ورسره کاروو تر څو زموږ دغه کوم د سیستم پرفارمنس چې کوم دی هغه تیز شي. نو د دې لپاره دې ته ویل کېږي انټیګریټډ، مطلب د خپل پایتان لنګویج سره په ډېر اسانه ډول ته سی پلس پلس ورسره کمباین کولی شي، انټیګریټ کولی شي. راځو د پایتان اپلیکیشنز ته. پایتان چې د ډېر غټ ساحه لري، په هر ځای کې خلک استعمالولی شي. که هغه ویب ډیولپمنټ وي، که هغه سافټویر ډیولپمنټ وي، که هغه ډیټا ساینس اینډ ویژوالایزیشن وي، که هغه ویب سکریپینګ وي، که هغه ډیسکټاپ جی او آیز وي، که هغه مشین لرنینګ اینډ ای آی یا ارټیفیشل انټیلیجنس وي. همدغه مخشونه به انشاءالله تعالی تاسو په همدغه چینل کې وینئ.
مو به د ویب ډیولپمنټ لپاره هم استعمالوو کله چې مو دغه د پایتون ټوټوریال کورس خلاص کو. د هغې څخه وروسته په سافټویر ډیولپمنټ کې هم استعمالولی شو، ماشین لرنینګ کې به استعمالوو، په ای آی کې به استعمالوو. همدغه کوم زده شوی پایتون چې کوم دی دغه به تاسو ته زه په ماشین لرنینګ کې استعمالوم، په ارټیفیشل انټیلیجنس کې به استعمالوم او جی اپلیکیشن پکې جوړوو، ډیټا ساینس به هم وایو په همدغه کورس کې. نو تاسو که نوي یاستئ خامخا زموږ چینل سبسکرایب کړئ، همدا اوس ورشئ تر څو زه چې کومې ویډیوګانې په هفته کې زه تقریبا 3-4 ویډیوګانې زه همدغه چینل ته اپلوډ کوم، تاسو به د هغې ویډیوګانې څخه هم برخمن یاستئ. نو زموږ درس همدلته بس دی. له ویډیو کتلو مو ډېره مننه. تر بیا راتلو پورې مو په خدای تعالی سپارم. خدای مو مل شه.